بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې روغ او جوړ به او د صحت جامې به مو په تن وي. زم سراج محمد ننګرهاري او تاسو ته زما یوټیوب چینل سراج محمد ننګرهاري کې ښه راغلاست وایم. ملګرو، افغان کرکټ بورډ، افغانستان کرکټ بورډ د 2022 ټي20 ورلد کپ لپاره د ټیم اعلان وکړ چې یو څو نوي پلیران هم پکې اچولي دي او ځوانانو ته موقع ورکړې ده. نو خدای دې وکړي چې دغه ځوانان پرفارمنس ورکړي او زموږ ټیم ښه ولوبېږي. یو په دې کې دا نوي کسان چې کوم دي دې کې کیس احمد دی او درویش رسولی دی، سلیم صافی دی. نور هماغه ټیم دی چې کوم په ایشیا کپ کې و، خو دا کریم جنت ته بهر کړی دی او نور ګلبدین نایب، اشرف الدین اشرف، رحمت شاه او افسر زازی دی په ریزرو کې په اضافي پلیرانو کې ځان سره اچولي. زه یو دغه دلته لرم چې ګلبدین نایب ته باید چانس ورکړی وی. ایکسپیرینس پلیر دی، پکار دی چې د دې ایکسپیرینس نه استفاده اخیستل شوی وی، خو زه بیا هم دا به د ده دپاره بهتر وي. نو نور ماشاءالله زموږ ټیم ښه بیلنس دی. شاهد الله شاهدي په ټي20 ورلد کپ کې د نه اخیستو افسوس ظاهر کړی دی چې زه ولې نه یم اخیستی، خو بهرحال دغه د سلیکشن کمیټې خوښه ده چې څوک اخلي او څوک نه اخلي. د پرفارمنس په بیس اخیستل شوي پلیران دي. نو څومره نوي پلیران چې دي هغو ټولو ته مبارکي ورکوم او خدای دې وکړي چې ښه لوبه ترسره کړي او افغانستان ټیم بریاوې راوړي انشاءالله. نو بل دا دی د ګروپینګ سیسټم دی چې کوم موږ اول ګروپ کې اچول شوي ټول سخت ټیمونه دي را سره. افریقا ده، استرالیا ده، نیوزیلینډ دی او دوه نور ټیمونه به کوالیفای کوي. نو دغو سره موږ ګروپ بي کې زموږ ټیم اچولی دی. نو انشاءالله زموږ ډېر ښه بیلنس ټیم معلومیږي. انشاءالله اوپنران هم ښه تکړه هیټران دي او انشاءالله ښه پرفارمنس به راوړي. افغانستان به ټف ټایم خلکو ته ورکوي، که نور څه نه وي ټف ټایم به انشاءالله افغانستان په دې ټي20 ورلد کپ کې خلکو ته ورکوي، ټیمونو ته ورکوي. ټیمونه به حیران وي انشاءالله. ښه پرېکړه ده، ښه نویو لوبغاړو ته ښه موقع ده چې ښه ولوبېږي، ښه وځلیږي، چې ویاړونه راوړي او انشاءالله زموږ ټیم به په دې ورلد کپ کې ښه ځلیږي او دا امید ترې لرو. نو همدغه زموږ پیغام و. نو زموږ ویډیو در سره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل سراج محمد ننګرهاري در سره ضرور سبسکرایب کړئ او کوشش به کوو چې په ښه کوالټي کې ویډیوګانې جوړې کړو. فلحال خو سټارټینګ دی او انشاءالله نور به وخت سره په هر شي کې بهتري راوړي. ساوند کوالټي کې، په ویډیو کوالټي کې، ایډیټینګ کې، ټولو کې به انشاءالله وخت په وخت سره بهتري راوړو. ستاسو د سپورټ ضرورت دی. موږ ته سپورټ راکړئ چې انشاءالله بهترین نه بهترین کانټینټ تاسو ته پیش کړو. نو تر بلې ویډیو پورې والسلام.